گفت یک دل داشتم و آن را به خدا سپردم. کاتاداکی. یو زړه مې درلود او هغه مې خدای ته ورکړ. دا به څه زړه وي چې دې خدای ته ورکوي؟ څه جنس به وي؟ خو موږ له دې اصیل خدای جنس سره څه کړي؟ موږ یو مخ دنیا او وګړي او حتی که سپین سترګې سو اسمان تر پوښتنې لاندې نیولی، د خپلې لوږې، د خپلې سرګردانۍ، د خپلې دربدرۍ لامل بل ګڼو، له ځان د باندې ګڼو. اورېدلي مې ووایي کوم عزیز بزګر خپل درمند باد ته نیولی و، سوارې له اغزو ډکې چوبرې واچولې، شمال لوری بدل کړو، دا سوارې وغزې یې د په مخ راغله. وایي ده کړه ای دې تا ښځه څنګه کړې وه روسه. په هر حال رښتیا دا دی چې زموږ خپل افکار او زموږ خپل کړه وړه دي چې د تقدیر په نامه لاس شمال ګرځي او هغه زموږ پر مخ او پر حواسو بیرته را شړي. د خدای په خدایۍ کې، د هغه په مینه او په رحمت کې خو ذره شک نسته. د هغه د مینې او رحمت باران که نه وي، مطلق باور مې ده چې دغه شیبه به خاوره سم، هېڅ بس شم. نو ښایي دا له کومه شو دا غمونه او دردونه؟ ښایي کروندګر یې خپله و او اوس دې په آخر درمند ته ناست یم، خو د اغزو د سوارو مسؤلیت یې نه منم. ویښه دغه ده او دا ویښه نه په کتابو کې شته، نه په متنو کې شته، نه په زیارتو کې شته، له زړه پیلېږي. یو مینهګر نظر ځان ته او بل ته، ځکه ټول وګړي د ارواو څېرې دي او ارواو خدای جنس. نو دا جنس پرته له مینې په بل څه ارزي؟ ځان ته وایم، ځان ته. آیا که زه ځان او بل ته پرته له مینې په بل نظر ګورم، نادوده نه کوم؟ نو ځان ته مې دا اوس ویله چې لږ تر لږه نن خو به دغه خپل تمرین ګرځوم، ټول به په هغه ښایست ګورم چې خدای تعالی پکې کرلی. مینه همدغه ده او دا زړورتیا غواړي. دې زړورتیا ته ځان برابروم. بختور مشه ده.